کچری څوک لړم او چینو په دې دوران کې تاسو دا غلطي هرگز مکوئ چې هغه ځای کمزې چې لړم چلی دی چې هغه نه تاسو زهر په خوله سره او باسي لکه اکثر تاسو به په ځینې ویډیوګانو کې دغه شان لیدلې وي نو دا غلطي به تاسو نه کوئ. دویمه غلطي به تاسو دا نه کوئ چې کمزې تاسو ته چې چلی دی هغه ځای تاسو په بلیډ باندې کټ کړئ یا په بل څیز باندې کټ کړئ چې کم زهر دننوتي دي چې هغه بهر ترې نه راوځي نو د دې نه دا خطره تاسو ته جوړېدی شي که په کم څیز باندې تاسو هغه زیکټ کې دغه سیز نه هغه زی نور هم خرابې دي شي نو دا غلطي به هم تاسو نه کوئ. او درېمه دا غلطي به تاسو نه کوئ چې اکثر زموږ د کلو او په کورونو کې داسې وي چې اکثر نسوار ډېر زیات موجوده وي نو انسان ورته نسوار پې واچوي یا نور د نشي سیز ورته په غذې باندې کیږي چې هغه ځای نشه شي او هغه درد نه کوي نو دا غلطي به هم تاسو هرگز نه کوئ. نو کله هم چې څوک لړم اوچیږي که هغه ماشوم وي او که غټ انسان وي نو د خوشخبرۍ خبره دا ده چې 80% داسې لړمانان دي چې هغه انسان صحت ته ډیر نقصان نه رسوي. خو که بیا هم کچری د 100 کالو نه کم ماشومې وچیچلو نو 1% نه کم دا خطره بیا کیدی شي چې هغه ته نقصان ورسوي. او کچری تاسو سره نږدې ګورنمنت هاسپټل وي یعنی سرکاري هسپتال وي نو دا انجکشن تاسو د ماشومانو د پاره او تاسو د پاره د ګورنمنت د طرفه فری ده چې تاسو د صحت سره سره تاسو ژوند هم په خوشاله باندې تیر شي. او خالص سلاجید کچری تاسو صحت ته پار پکار وي نو زموږ نه واتس اپ نمبر باندې اډر کولای شي.